بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر لیکچر کې مونږ او اس پی اف وویل چې را دغه او اس پی اف په سنگل ایریا کې مطلب افغانستان کې چې دی مونږ یو ولایت د بل ولایت سره نښلو، نو په دې کې به مونږ سیم ایریا په نظر کې نیسو. لکه افغانستان د پر ایریا صفر انتخابومه زیرو، نو دا به ټول دپاره زیرو وي. اوس خبره دا ده چې زه افغانستان د پاکستان سره کنیکټ کوم، نو ایریا جدا شوه دلته. نو دلته دې ته ویل کېږي ملټیپل ایریا. نور او اس پی اف د تیوري په اړه مونږ خبرې کړې وې، راځو ډایرکټ چېرته عملي ته راځو. دلته ګوره دغه ما لیپ جوړ کړی دی تیار تر څو دغه ویډیو دغه سایز غټ نه شي. نو راځم اول راوټر ته چې دا د افغانستان ایریا داسې ده، او دا چې دا مونږ سره تورخم شو او دا مونږ سره پاکستان شو. راځم اول افغانستان ته او ډیسکټاپ ته، ډیسکټاپ نه بعد ټرمینل ته، ټرمینل نه بعد دا اوکې کوي. ګوره متوجه کېنئ ښه. نو enable configure terminal host name ورته ورکړه چې AFG افغانستان شو. اوس ورته چې انټي ګیګا 0/0/0 ان شاء الله په دې پوهیږئ که نه. 10.0.0.IP اډرس ورته ورکړئ چې موږ سره آی پی چې دی وروره آی پی اډرس ما سره 10.0.0.1 ده او سبنیماز د دې 255.0.0.0 ده. ورته ولیکئ چې نو شټ ډاون، خبره ختمه. ایگزیټ څه د دې ځای دا بل سیریل دی که نه، سیریل ته به د آی پی اچوم. ورته ولیکئ چې آی ان ټي سیریل 0/1/0 انټر یې کړئ. آی پی اډرس ورته ورکړئ. آی پي اډرس موږ سره څه دی ورور 1.1.1.1 مطلب موږ سره یو پبلیک ده بل پرایویټ ده. دا چې زما اوس ورکړه دا پرایویټ ده، صحیح ده، پبلیک دی وبخئ. 255.0.0.0 انټر یې کړه. کلاک ریټ شته که نه؟ نو ورته ولیکئ چې کلاک ریټ موږ سره څو دی 4,000 موږ سره سټنډرډ دی. انټر یې کړه. ورته ولیکئ چې نو شټ ډاون، خبره ختمه. نور پکې څه نشته دی. اوس ملټیپل ایریا اوس وکړمه که بیا وروسته وکړم ستاسو خوښه، همدې ځای نه کومه. ګورئ ورته ایګزیټ شه د دې ځای نه. اوس ورته وایم هماغه راوټر او اس پی اف آی ډي ورته ورکړه چې 10 انټر یې کړه. اوس ورته ورکړه چې نیټورک موږ سره څه دی، اول نیټورک موږ سره 10.0.0. هلته مې نیټورک ورکول، بیا مې ورډ کارت ماسک ورکول. اوس آی پي ورکوم او سبنیټ ماسک کې 0 ورکوم، بیا مې سره کار کوي. آی ډي ده که دا څه ده دلته وګوره یار. اوس ورته ورکړه چې 0.0 د ورډ کارت ماسک نه ورکوم، په دې باندې هم کار کوي موږ سره. ایریا ورته ورکړه ځکه هغې مې کار کړی دی، بیا نه کومه. ایریا موږ سره افغانستان څه ده 0 انټر یې کړه. بل نیټورک ما سره څه ده 1.1.1.1 او سبنیماز څه ده 0.0.0.0. ایریا څه شه ده ما سره افغانستان 0 ده، خبره ختمه. دا اوس پی ملټیپل ایریا دا اوس خبره ختمه شوه. دې بل ته راشه تورخم ته. په تورخم کې زه اوس مطلب کېناستم دفتر کې. اوس به دلته به هم زه دغه کومه د دې ځای نه کومه انټر یې کړم. انیبل کا کنفیګر ټیکه ښه کنفیګر ټرمینل کا او راشه ورته هاست نیم ورته ورکړه چې تورخم څه شو انټر یې کړه. آی ان ټي ګیګا 0/0/0 انټر یې کړه. آی پي اډرس ورته ورکړه. آی پي اډرس څه دی ما سره 0.0.0.1 سبنیماز څه دی 255.0.0.0 انټر یې کړه. نو شټ ډاون، خبره ختمه. دا ختم شو. بل راځو آی ان ټي سیریل 0/1/0 انټر یې کړه. آی پي څه ده آی پي اډرس 1.1.1.2 ودمه کېنې دلته مې په تخته درته لیکلي دي 255.0.0.0 انټر یې کړه. کلاک ریټ ته ضرورت نه لري، دا نو شټ ډاون کوي، خبره ختمه. ایګزیټ شه راوټر او اس پی اف پکې څنګه کوو او اس پی اف او موږ سره څه دی 10 دی انټر یې کړه. نیټورک څه دی ما سره نیټورک اول نیټورک چې دی ما سره 0.0.0.0 دی .1 دی. آی پي مې ورکړه، نیټورک مې نه دی ورکړی. اوس ورته 0.0.0 دا به ورته سبنیماز 0 ورکوم. ایریا موږ سره څه دی تورخم هغه. اوس دې طرف ته چې دی موږ سره دغه څه دی 1 دی. اوس راځم دلته وګورئ دا ایریا افغانستان طرف ته ده که نه 1.1.1.2 دا مې چېرته ورکړو که نه نه مې دی ورکړی. ښه آفرین. ښه ورته ورکوم چې ایګزیټ شه د دې ځای نه. آی ان ټي سیریل څه شی دی موږ سره نه سیریل نه زه به داسې کار وکړم چې دلته بېرته راشم او دا 1 کوم دا به انټر کړم. زه
ها نو زه ورته ورکوم چې INT نه راوټر OSPF څه دی 10 خیو نتورک بل نتورک ما سره څه دی 1.1.1.2 ایریا دغه څه دی سره ما 0.0.0 ایریا څه دی ما سره افغانستان طرف ته ایریا څه دی 0 افغانستان طرف ته ایریا وګوره څه دی 0 ده کنه افغانستان طرف ته دی دا 0 ورته ورکوم بل چې دی موږ سره نتورک کوم یو دی 1.1.1.2 نه دلته ښه سیریل مې نه دی دغه کړی ورته ښه نو تاسو اوس وایئ INT سیریل 0/1/1 انټر یک IP ایډرس ورته ورکړئ IP ایډرس څه دی موږ سره 2.1.1.1 سی شو سرما څه دی 255.0 ښه 255.0.0.0 انټر یک نو کلاک ریټ ورته ورکړه آفرین کلاک ریټ موږ سره څه دی کلاک ریټ ما سره د دې دی 4.0 دلته متوجه شئ بس خبرې وکړو نو شټ ډاون اوس راځو ایگزیټ څه د دې ځای نه راوټر OSPF څه دی 10 دی څو نیټورک هغه هم ورکړي که نه نیټورک بل پاتې و 2.1.1.1 د دې دغه څه دی 0.0.0 ایریا څه دی پاکستان طرف ته دی ایریا 2 پاکستان طرف ته ده که نه انټر یې کړه بس وشو د دام وشو کنیکټ شو که نه اوس راځئ دې ته ډیسکټاپ ته راځئ او ټرمینل ته راځئ او ټرمینل نه بعد اوکې ته راځئ اوکې نه بعد دا انټر کوئ ورته ولیکئ چې نو انیبل کنفیګر ټرمینل کنف ټي کنفیګر ټرمینل اوس نیم ورته ورکړه چې PAK پاکستان سی شو راځئ ورته ورکړه چې NT ګیګا 0/0/0 انټر یې کوئ IP ایډرس ورته ورکړه IP ایډرس موږ سره دی 10.0.0.1 سریما 255.0.0.0 انټر یې کړه نو شټ ډاون خبره ختمه ایگزیټ شي ته دې ځنه بیا NT سیریل 0/1/0 انټر یې کوئ IP ایډرس ورته ورکړه IP ایډرس موږ سره څه دی د دې 2.1.1.2 سریما څه دی 255.0.0.0 انټر یې کړه کلاک ریټ ته ضرورت نه لري نو شټ ډاون خبره ختمه ایگزیټ شه اوس راځم OSPF پکې کاروم راوټر OSPF ID 10 نیټورک ورته ورکړه اول نیټورک چې دی ما سره د دې 10 دی 10.0 نیټورک ورته نه ورکوم لکه دا انټر کوي نیټورک ما سره اول 10 IP ورکوم 10.0.0.1 سره ما به څه شي 0 څه به شي 0.0.0 او ایریا څه دی ما سره پاکستان دی ایریا ورته ورکړئ 2 انټر یې کړه بل نیټورک ما سره څه دی 2.1.1.2 سی شو انیبل IP ما سره څه دی دا 0 کا 0.0.0.0 ایریا ما سره څه ده ایریا ما سره 2 وشو ایگزیټ خبره ختمه اوس راځم دا زه اول راوټر ته ګوره ټول هر څه کنیکټ شو اوس راځم په دې ټرمینل کې اول ورته وایم چې ته ما ته پینګینګ وکړه ان که دا اول ورته وایم چې پینګ راته 0.0 ګوره اول کې ودرېدلی یم او دویم پینګ کومه ما ته 100% کار تا څنګه دی سکسیس دی صحیح دی زه ورته وایم داسې کار وکړه راته چې پینګ که راته څو 10.0.0.1 ما ته چې 100% کار ستا بلکل صحیح دی ښه دا هم صحیح شو زه ورته وایم چې ته راشه کوم دغه راغلی دی که نه OSPF نو شو IP راوټ ما ته وښیه که نه ما ته بلکل دغه او چې دی OSPF معنا لري زه ورته پروټوکول نه کومه پروټوکول نه استفاده شوې ده ورته شو IP پروټوکول راته وښیه ما ته چې OSPF 10 د دې نه استفاده شوې ده ښه زه ورته وایم ښه دا هم صحیح شو اوس راته وایي چې ما نایبر کوم یو دی د دې نایبر کوم یو دی 0 دی که نه او 1.1.1.2 د دې ګاونډي دی ورته وایم شو IP OSPF نایبر راته وښیه نو ما ته وایي چې دغه دی د 0 دی د پرایویټ دی او د پبلیک دی تاسو وګورئ څومره زبردست خاردین ته راته پیکټ ولېږه
که د کمپیوټر نه لګي که د راوټر نه تاسو خو خطیش نه ولېږم راوټر نه لېږم نو زه راځم د دې راوټر نه دې راوټر ته پیکټ لګم ما دې بالکل سکسسفل دی کومه ستونزه پکې نشته زه ته ولېږه چې زه وګورم بالکل پیکټ لاړ ګوره ورته نو زه به راشم دغه دوه کمپیوټرو ته وینم زه څنګه دا ریل ټایم ته واړوئ نو ګوره کمپیوټر کې به تاسو دلته آی پي ورته اساین کړئ ډیسکټاپ ته راشئ آی پي کنفیګریشن راشئ دلته 10.0.0.2 ځکه دا 1 هلته اساین دی دا به زه کاپي کړم کنټرول سی دا به دلته تاسو پیسټ کړئ کنټرول وي دا به 1 کړئ ځکه دا ګیټ وی شو د دې دپاره د دې ګیټ وی دې ته ولېږم که دې ته ولېږم زه دې ته به ولېږم چې دا لږه فاصله غټه ده راشه دلته چېرته ډیسکټاپ ته آی پي کنفیګریشن ته بیا دلته راشئ 10.0.0.2 صحیح شو دا به کاپي کړم کنټرول سی او دلته دا کنټرول وي کوئ او ګیټ وی څو کوئ ورته 1 ځکه روټر 1 اوس راشئ دلته د دې ځای نه زه اوس هغه پین کوم متوجه شئ دا زه وبخئ دې شو که نه صحیح شو دا به زه 3 کړم 3 او دا به هم زه 3 کړم صحیح شو نو اوس دا پین کوم کوم یو هغه پین کوم تی اوس راشه زه ورته چې پین که راته 10.0.0.2 هغه کمپیوټر ما ته ودرېږه لومړی پیکټ به مې شي نور به څنګه دی راځي به راغله ریپلی که رانغله اوس ګوره ورته ډیټا سینډ کولو ته ګوره هغه ته مه ګورئ دلته راشئ اوس د دې کمپیوټر نه دغه کې چې لاړه راوټر کې بیا کمپیوټر ته ضرورت نشته ځکه دلته سکسسفل مونږ راوټر باندې لیږو مونږ په کمپیوټر ډیټا نه لیږو د راوټر دفاع د راوټر دغه دی که نه ته چې دلته مطلب دغه ونه لري راوټر دغه ورته ورنه کړي ګیټوی ورته ورنه کړي لاره ورته ورنه کړي کومه سي به لاړه شي صحیح ده نو زه ورته وایم د ریل ټایم کې ما ته وښایه دلته متوجه شئ لږ مړه دا ورته وایم لږ تیز یې کړه سپیډ ته ګورئ چې په سپیډ باندې دا ډیټا مونږ سره څنګه دی نور هم لاړه شي ګوره ورته یو دلته هر یو درته جدا جدا ښیي چې کوم راوټر ته ځي بیا کوم ځای ته ځي ګوره انشاءالله پوه شوي به یاستئ ستونزه نه لري ویډیو مې درته وکړه دا زه درته اپلوډ کومه ډایرکټ زه پکې ایډیټ میډیټ دا شیان پکې نه کومه نو ګوره دا موږ سره سکسسفل شي ته ورغه چې دلته راورسېږي چې دا یې پروګرس ته ګوره تر څو رارسېدلی نه دی دا چې کله راورسېږي دلته به څه شي ولیکي ګورې ورته څه شي ولیکلو نو بلکل زمونږ دغه کومه دغه چې وه